السلام علیکم. خو ملګرو آیا تاسو غواړئ چې په خپل موبایل کې دوه داسې سیټینګونه وکړئ که تاسو بیا خپل موبایل چارج ته ولګوئ او ستاسو موبایل څوک د چارج نه لرې کوي نو ستاسو موبایل به یو تیز اواز کوي، یا که تاسو خپل موبایل په یو ځای کې کیږدئ او ستاسو د موبایل څوک راخلي ستاسو په موبایل کې فالتو ګوتې وهي یا ستاسو موبایل غلا کوي نو بیا به هم ستاسو موبایل یو تیز اواز کوي او تاسو ته پته لګي چې زما موبایل چا راواخیسته. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دغه دوه ترکیب ته په نن ویډیو کې درخم چې تاسو دغه دوه سیټینګونه په خپل موبایل کې په یو کلیک سره کولی شئ. څنګه به تاسو کوئ تاسو ته دغه مکمل طریقه درخم. ولدي نه مخکې که تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل ټیکنیکل پښتو سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او که ویډیو مو خوښ شوه د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. خو ملګرو د دغه دوه سیټینګونو کولو لپاره به تاسو د یو اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټالوئ. د دې لینک به تاسو ته په یوټیوب کې په ډسکرپشن کې میلاو شي او که ملګري چې زموږ دا ویډیو فیسبوک کې ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه په کمنټ کې لینک میلاو شي. دغه لینک نه به دا اپلیکیشن په خپل موبایل کې انسټال کړئ. بیا به څوک سمبل د اپلیکیشن به تاسو اوپن کړئ. کله چې هم تاسو د اپلیکیشن اوپن کړئ سمبل به تاسو د کلیک واخلئ په ګیټ سټارټډ باندې. بیا به تاسو وکړئ مخکې سیټ 4 ډیجټس پین کوډ. نو تاسو به څه وکړئ دلته به تاسو یو پین کوډ انټر کړئ. زه به سمپل دلته ولیکم 1 2 3 4. بیا به زه سمپل لاندې دلته کلیک واخلم په سیو باندې. کله چې هم تاسو په سیو باندې کلیک کړئ دغه ویډیو به تاسو سره مخکې روانه شي. تاسو ته ښکاري دا ټول سیسټم چې تاسو دا به تاسو الاو کړئ. تاسو ته ښکاري باره مختلف نوټیفیکیشنز را روان دي. پس پاتې دلته کوم آپشن دی تاسو ته ښکاري دلته نو انټي ټچ دی. که زه په دې باندې کلیک واخلم تاسو ته ښکاري داسې کوم آپشن دی زه په دې باندې کلیک واخلم نو دا به مخکې ما سره دلته راشي. اوس دلته به تاسو څنګه اکټیویټ کوئ د دې لپاره به سمپل تاسو دا بټن په خپل موبایل کې آن کوئ. تاسو ته لاندې دغه ټول سیسټم لیکئ. تاسو ته ښکاري چې ستاسو موبایل به یو تیز رینګ شروع کوي کله چې هم ستاسو سم ون ټچ اور موز یور فون. که ستاسو موبایل څوک داسې وخوځوي یا ستاسو موبایل ټچ کړي ستاسو موبایل به تیزه ټلې شروع کوي. زه به سمپل سیټینګ آن کوم. تاسو ته ښکاري دا سیکنډونه روان شو. د دې سیټینګونو نه پس که دا موبایل اوس زه وایبریټ کوم نو دا به یوه تیزه ټلې شروع کړي. زه تاسو ته ښیم دلته تاسو ته ښکاري که زه اوس دا موبایل معمولي وخوځوم تاسو ته ښکاري څنګه تیزه ټلې شروع شوه. نو هغه کوډ به تاسو دلته انټر کړئ. بیا به څه وشي دا موبایل به بیا دغه اواز سټاپ کړي. تاسو ته ښکاري ما هغه 1 2 3 4 انټر کړو نو اوس اواز سټاپ شو. داسې په دې کې چې بل کوم آپشن دی تاسو ته ښکاري ریمول الټ یعنې که ستاسو د موبایل نه څوک چارجر درې کوي نو هغه آپشن تاسو دلته انیبل کولی شئ. تاسو ته ښکاري نو بیا تاسو به څه وکړئ خپل موبایل چارج ته ولګوئ او دا چې کوم بټن ده نو دا به تاسو دې ځکې نه آن کړئ. تاسو ته ښکاري دا اوس نن کېږي ځکه پلیز کنیکټ یور چارجر فسټ. نو لاول تاسو خپل چارجر چې دی نو هغه تاسو موبایل ته ولګوئ نو بیا تاسو دغه بټن آن کولی شئ. او بیا چې کله هم تاسو د موبایل نه څوک دغه چارجر وباسي نو ستاسو موبایل به همدغه شان یوه تیزه ټلې شروع کوي. خو ملګرو امید لرم نننۍ ویډیو به ستاسو خوښه شوې. که ویډیو هم خوښه شوې د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. موږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. د الله په امان.